یا لکه قطار کې ودرېږئ قطار کې ګینې در کوم نشته خوښې ځئ دی تاسو یې مانه یو وارې تاسو ټول انتظار نه کوئ پرېږدې سړی یو ګنټه نه شوه تاسو ما ته ولاړ یې په تاسو خو روژه ختلې ده زه کوه که نه یار 2 ګنټې مې ته تېر کړې 60 کسان دې نه مخکې کړل یار نو در کومه ته جنګونه ولې لګولي دي غوبل هم ساس کړي خو در کومه ټولو نه در کومه که نه د خدای مسلمانانو یاره که کنې راکړې چې بل چا نه یې واړې ما راکړې که نه شابه مړه زر که شابه واله که نه در کومه که نه یار ما سې انکار خو نه دی کړی تا ماله پرون څنګه غوښه راکړې ده پرېږده لکه پرېږده وینې په چاړه دې واپسې دلته پرېږدې خو بیا دوه څنګه غوښه راکړه ما به څنګه غوښه راکړې وه دا خو ټول هډوکي وو خدای دې پېښه او بنیاد وباسه یو هډوکي مې پکې در کړی و هغه هم غواړو ما چې لږ غوړ شي وڅه دا څنګه هډوکي وو دا خو سمه ده کټ خپله خیر دې مشره خیر دې ګزاره کوه ما تاسو هم لږ ګزاره کوئ که نه رښتیا وایي که نه یار تاسو پکې نیم په نیم هډوکي او نیم اواز ورکړئ ماله ته د رسم پېشبري ونه کړه ماله والله چې وژنم یې څوک وژنې ته پرېږده ته مې ته پرېږده لږ ته پرېږده تاسو یې پرېږده چې قیمه کومې ده او که نه نو ته لږ پرېږده نو دغه خپل تصویرونه دې وامه خیر دې مشره ګزاره کوئ مړه هغه روژه مسې بدنامه کړې ده په خپله مزه کار نه کوي یو مشره تا له غوښه در کومه را سړی رانه لرې بوسه زه تا له به درکړمه ځه اخوا یې که ځه لرې کړه ته زه مالته کښېنه مشره که نه یار مونږ له غوښه راکړې تا له به زه غوښه راوړم ته ځه دا واله دا 100 روپۍ شوې 1000 روپۍ شوې زره څنګه 1000 روپۍ شوې یار دا په کوجه کې په 200 روپۍ اوس هم ډایرکټ په زر کړه روکې کې وړې 100 که نوړې موړه ښه ابل لاله مازغه خراب کړي دي روژه کې پالیسي چینج شوه که نه اوس په 1000 روپۍ کیلو شوه که نه تاسو ته ما چټې نه پرېږدئ نږدې دله ګوښ معلومه والله ښه دې وي مشره سود ناروا کړي راځه پې مړه زه یم درسره وامه یاره ټوله ورځ په داسې سخته پیسې را پیدا کړمه کله تا رټلې او کله ما رټلې او پوډر داسې پوډر دی چې هسې دوړه ده چټیم پې ځان په زقام هم وو اثر خو نه کوي خیږي نه نو دا راته لا بغول ویلې وایي نشه را باندې اثر نه کوي نو نشه اوریجنل کمه ده خو ټوله دوړه دغه ستا ګندونه دي او بس راوینې کړي دي او په مونږ یې راغرځئ غلا مونږ وکړه سوال مونږ وکړم دغه پوډر وله څه پې یو شېبه ډډه به واچومه دلته ستړی یم د مونږ هم څه زندګي شوه هلکه تاجملي پاسه د پوردلي پلار مړ دی مور یې را په سوال جواب کړی دی چې هغه پسې لږ وګرځې ری ولې هغه پسې به کوم ځای ګرځو مړه هغه خو نشهیي سړی دی کله به یو ځای کې پروت دی کله بل ځای کې هغه موږ ته هېڅ پته نه لګي خو د موبایل نمبر د سره یو رنګ ورته وکړه که نه هغه څه موبایل کم دی هغه خو هغه کور موبایل هم خرڅ کړی دی راځه چې چېرته وګورو ښه راځه چې پسې ورشو نو ریاض خانه ځوان خو دلته پروت دی او موږ ورپسې په ګرځېدو خپې ماتې شوې والله چې نه غم شته نه درد شته دا نشه یو داسې شی دی چې دا به د هر یو شي نو بس نه به د کور نه خبرې نه به د ګور نه خبرې بس دا نشه دی الله پاک رب العالمین دې واړي ګورې څه ته یو ډته ورکړه راپایسه به پاسه داسې بېغمه ودې پاسه او خیر تاجملي ماما راځئ کښېنئ دمه وکړئ که نه په خیر راغلې د ته وګوره موږ ته وایي راشه هلته کښېنه ته که دا داسې پیسي هوټل کې پروت دی چې موږ ته وایي راشه دمه وکړه پاسه لکه ته دلته نشې کې اول ته دې پلار وفات شوی خلکه دوا ته ناست دي پاسه دا څه وی والله بېګا لږ بیمار و الله دې وبخي خو زما لږ کار و زه تېره ووتمه ستا نور څه کار دی خو همدغه نشې مشې کوې که نه را پاسه هلک چې د جنازې غم وکړو پاسه راځئ یارانو چیزو راځئ دغه ماغه ځئ چیزو راځئ کېده دا غم د دې نه خو تا روقلار نه شوې منه یا لکه دا غمړي خو نن دویمه ورځ ده او دا پوردلي بیا پته نه لګي مور یې راته سوال جواب وکړو چې دویمه ورځ ده چې دوا ته خو کښېني که نه والله سهار زم دوا ته کېناستم خو مېلمانې ډېرو او دغه یو زوی دی هغه هم پکې نه و ته راځه چې بیا وګورو په چتونو متونو باندې به پروت وي ښه راځه
یار خو بیا د شمسو لاندې پروت دی یا لکه پاسه کنه پلار دې مړ دې پاسه کنه وای بیا مړ شو څه راځه راځه دا په داسې غام وخت دی چې دوا ته ولمون کېږو راځه راځه والله را خبره ټیک ده یو خو رځنه تنګ شومه تر زویه ولې کوم ځای کې د تر زویه لږ قرض پیسې مې پکار دي دا څه وی درکړې به مې خو تر زویه زه خو سهار لندن ته رالمه دا څنګه لندن دی دې کې خو د چینچای اواز راغی نه مړه چینچي کومه ده دا خو جس په ایرپورټ کې راکوشو ها هغه جز دا دی وای راځه دا خو دونه سختې روجې نه دي خاصانې روجې دي خو ته کمزورې خیر دی الله به خیر کړي خدای به خیر کړي او دې روجو سبا انشاءالله تاسې ختم وکړې ختم به ګورې چې تا کې څونه پیدې راځي ته راځه زویا په دې ګوډدو خو مې داسې درد شان دی دا جي اوسپنه له دا د پلار د ډاکټره راوستو او تا به که خیري ماښام بوزم زویا تکلیف خو راته ډېر زیات دی یو ګوټو به نسکم وا دا جي دا خو ښې یخې روجې دي خو تاسې په ځان باندې بوج کړي دي تاسې داسې درنې ښکاري دا روجه ته یو داسې دروند شان چیز ښکاري دا خو د الله بنده د الله د اړخه یو ګفت دی په دې کې به مونږ په دې میاشت کې به ځان د بخښنې کوو دا خو فرضي روجه ده څنګه یې ماتې زویا او شوګر مې هم دی دا جي چې هر څه دي په دې روجو به انشاءالله الله صحت درکوي داسې ډېرې بیمارۍ د انسان کې دننه چې څونه ته ناره تېرې هغه بیماري به دې ورسه الله رب العزت ټیک کوي ته غم مه کوه ښه زویا خیر دی ډاکټر له مې بوځه چې ډاکټر هر څه ویل نه دا جي ډاکټر خو یې له باندې اوس ماتی او راځه چې ځو ماښام به دې وله بوځم بیا نه زویا چې یو جام اوبه وڅښمه او دا روجه بیا ونیسمه نو څنګه به نه دا جي نو زه سالم خو نه یم چې ځان ته اسانې او کله په یوه راتاویږي او کله په بل راتاویږي چې ځان ګناهګار خو بس په خپل یې ماته که که نه زما په اوږه لاس ولېږدې ما ځان څه ولې ګناهګار نو بس ځای چې ځو نو اذانونو ته خو لږ وخت پاتې دی ماړه لا ټیم شته لا کور کو بیا څه کو ټنګېږو بیا کور کې دا دی نه د خدای نیکبخته یو لپه دوا به کوو که نه دوا به وکړو ماړه لا ټیم لا ډېر پاتې دی او کنه لالا بیا کور کې ښځو ته پکارېږو خو اوس دسه څه وکړو ته به یې یو شل چونډی نسوار دی لګوي چې ښځو ته دې پکارېږي سلام علیکم کیسریا باسطیه په خیر وعلیکم سلام حساب شی روجه ماته کې که نه څنګه ماته دا خو لا روجه ماتې ته یوه ګنټه ده بس مونږ خو ورته روکیه سیاست وکړو یو په ست ښه ښکاري او بل په نه خوراک ښه ښکاري پرېږده کیسریا نیا مې بیماره ده ډېره سخته او خفه یم ښه الله دې د خپلې خولې لاړې دا روکي روجه د مړه دواګانې به ورته کوو څه بیماره ده دا یو میاشت خو په هسپتال کې وه د سینې نه تنګه وټوخېده نو چې ټوخې یې الله بند کړو اوس ورته د څه مسله ده یار مه خفه کېږه باسطیه مړه روجه د دواګانې به ورته کوو چې دا ټوخې الله بند کړه دقسې به دا سام الله بنده کړي دته وګوره دا چې زور و جماعت یې له لاړ شو ولې پېشمني مونږ کړې څه خو ده